بله خبره دا اعتکاف به په جوماتونو کې نو دا دلیل دی په دې باندې چې د ښځو اعتکافونه به په کورونو کې نه وي د ښځو اعتکافونه به څه نه وي کورونو کې نه وي دا چې دا کتابونو کې لیکلي دي چې ښځه به کور کې اعتکاف کوي دا خبره کمزورې ده او بیا مفتي صاحب لګی دی نو ماشاءالله کور دی وداني وایي د ښځې د اعتکاف څخه پاسه شپېته شرطونه دي لکه دا څه عقد نکاحي خو نه دی چې دونه قصه ګرانه یې د الله باندې او څوک وایي اته شرط دي او څوک وایي بله او څوک وایي بله خبره یاده کوي ورونو په کورونو کې اعتکافونه نه کېږي ولې الله وایي وانتم عاکفون فی المساجد اعتکاف به په څه شي کې جمعات کې امام ابن منذر داغه کتاب دی الاجماع او دې آیات د لاندې قرطبی لیکلي دي چې اجماع په دې ده چې اعتکاف به د جمعات نه بل ځای کې نه وي نو کله دی وایي چې لکه د ښځو د کور کې دغه هم جومات دی که نه ولې فقه کې نه دي چې والمرأة تعتکف فی مسجد بیتها ښځه به د کور په جومات کې اعتکاف کوي الجواب دا د فقه خبره ده په صحابو کې مفتی مفسر عبدالله بن عباس دی الله دې راضي شي دی سنن کبرا د بیهقي کې او نصب الرايه د زیلعي کې بسند صحیح نه دا ځکه چې بعضې خلک وایي چې سند کمزوری دی نصب الرايه کې زیلعي وایي سند یې بالکل صحیح دی هغه وایي عبدالله ابن عباس چاته تپوس وکړ د اسرم په روایت کې دي دا چې د ښځو اعتکاف څنګه دی کورونو کې عبدالله ابن عباس وایي وان ابغض الامور الى الله البدع په دې ټولو کارونو کې چې د الله بدی شي نو هغه بدعات دي وان من البدع الاعتکاف في الدور د بدعاتو نه دا دي چې کور کې اعتکافونه کوي نو چې عبدالله ابن عباس خبره راغله نو بیا پکې څه وایي زهیري حنفي لیکلي دي په الفقه الاسلامي کې وایي که چېرته په کورونو کې اعتکافونه د ښځو وی نو د نبي علیه السلام بیبیانو خو به بیانا للجواز یو ځل خو کړي وی که نه بل د الله نبي راغی چې وایي که د جومات کې یوه خیمه لګېدلې وه بله وه بله وه بله وایي دا د چا دی وایي دا د عایشې وایي دا بله وایي زینب وایي دا بله وایي د حفصې دا بنې وی او په یو ځل راوتې وي ویل زه اعتکاف کوم دی بلې ویلې زه رسول الله علیه السلام ورته ویلې البر تردنا دا نیکي د دوی مقصد دی که نه په ضد راوتې شابه یې خیمې غونډې کوي لاړې کور کې ولې نو د نبي سلام کور کې ماشومان ورته ویل چې کور کې وکړئ اعتکاف وای بیانا للجواز یو ځل به کړی وي ته پوه شې خبره کله به وایي چې لکه زمونږ مذهب کې دي ولې دا زمونږ مذهب چې دی نو دا څه وړوکی دی مذهب کې راغلي دي نو موږ ته مذهب وښیو تا لیدلي تا مذهب چېرته کتلی د الله بنده خو قدري او کنز وایي دا مذهب دی پوهېږي خبره باندې ښځې چېرته زوی چا تپوس کړی زوی دې ملا شوی دی وایي څه وایي زوی مې ویل چې کنز او قدري وایي به نور نه پوهېږم خو کند را کندري وایي دغه شي کې ناست دی ته فقه وګوره چې سترګې دې رڼا شي موږ سره مکتبه کې کتاب دی دلته کتاب الحجه على اهل المدینه د امام محمد ابن حسن شیبانی کتاب دی د چا کتاب دی د امام محمد ابن حسن شیبانی یو مولوي صاحب د بعضې ورونو رالیږلی ما دا مسله کړې وه او وایي باس ته سکوم تاسو زه باس نه کوم ته کوه که نه وایي نه تا دا مسله کړې ده مالک حدیث کې غواړي خدا د ابن عباس دی که په احنافو کې غواړي متاخرینو کې نو دا دی وایي نه نو ما ورته ویلې لکه وایي څه وایي مالک امام ابو حنیفه په دې ګوټ کښېني رحمه الله او تا ته وایي چې فلاني خانه دا د ښځو اعتکاف کور کې نشته ته د الله بنده بیم نه منې وایي ولې نه منم مالک زه ته وښیم چې امام صاحب ویلي دي وبې منې ټخ ټخ په خندا شه ما ته وایي ته زما د امام ښه نه پېژنې مالک ته به نوم دې اورېدلی دی او موږ ته کور هم معلوم دی چې کوم ځای کې دی وایي څنګه نو هلک ته مې ته دا کتاب الحجه راکړه کتاب الحجه د محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه خپل شاګرد امام محمد وایي چې هغه محرر د مذهب نعماني دی باب الاعتکاف کې وایي قال محمد بن حسن الشیبانی محمد ابن حسن شیبانی ویلی دی اخبرنا نعمان بن ثابت
موږ ته امام ابو حنیفه ویلي دي څه ویلي دي چې ولا يجوز الاعتکاف فی البیوت والدوار کورونو کې اصل اعتکاف جایز نه دی ولا راشد واخر اوسې وګوره وای دا به سند څنګه مې ډایرک یا به چې امام محمد ضعیف دی یا به چې امام صاحب دی کوم یو کې وای زما جواب دار کما چې کله راکم نو مساعد به وکړو دویم دا دی بل یو تاسو کوسه جمعات دی کنه د جمعات له جنتا سره راغلی چا خو منې نه کړی کنه او چې د جمعات د څوک منې کول کوي دا ظالم دی کنه دی ومن اظلم ممن منع مساجد الله دا څوک چې په کور کې خزي کې نه ولي او اعتکاف کوي موږ زو د جمعات ته ورته وسو دا دې مونږ پری دي موږ نه پری دي نو ته به چې ولې سلام کې د الله باندې دویم دغه کور کې غوا ولاړه ده خر ولاړ دی سپیک ساتلې دی مرغۍ ساتلې دي او دا نور غواګانې دي د جمعات کې څو خراب غواګانې ودرې چتاب کې دا شي نه ودرولې کدا جمعات دي دریم جمعات دی او جمعات به خرڅيږي نه دا کور کته سبا خرڅيږي او نه خرڅيږي نو دا چې دی وایي چې یاره د جمعات پلاني مفتي سی ویلي دی مختین پیدای شریعت ګوري اوس شریعت کې چې زین مثلا زمنګ د مدرسې د جمعات هم دی لاندې زنانه اعتکاف پکې کوي نور د څه زین دي و دي کی کنه نو باسي وای یاره خزه به د اعتکاف نه محروم شي نو الله العذاب نو ور کوي په دې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دویم چې ته دونه په خزه خپه کیږي او جمعات کې د مصلا د خزه ځای جوړ کړه جمعې مون له ممراضي نور له ممراضي تراول ممراضي اعتکاف بم کوي اعتکاف به د جمعتونو نه کیږي ما سره خزه د ګرمۍ نه واچ نه او مزانونو له کارونو نه دل کوي دا خزه بل کارونه کوي او کې اعتکاف کوي د اعتکاف زیاله بوسه غریب د سړي کور وټ کې کېنولي او بس هغه ځان وجلې یو وایي اعتکاف کومه خو ځان به زه مستړی کوړې یو عمل کې ځان ستړی کچ ثواب د تملاوي شي او هندوستړی والله ناراضه شي مکه